अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو تاسو ګورئ پروګرام پرمختګ ګو عصمت وزیر کتونکو نن زموږ پروګرام یو هغه انسټیټیوشن چې هغې حوالې سره څومره هم پولیټیکل پارټیانې دي هغه خبرې کوي د هغې مضبوطۍ او د هغې کیپاسټي بلډینګ سره دو ډېرې غټې غټې دعوې کوي نه صرف مونږ پولیټیکل لیډرز بلکې چې کم هغه فوجي ډیکټیټرز چې کله حکومتونو ته راغلي دي او هم د دې حوالې سره ډېرې غټې دعوې او ډېر غټ خرچې کړي دي بالکل لوکل باډیز په دنیا کې ډېر امپورټنټ کمپوننټ دی او وداوټ لوکل باډي دو وایي چې ډیموکراسي چې کومه ده هغه انکمپلیټ ده ډیموکراسي یا جمهوریت د عام عوام دهلیز ته چې کومه سروس ډیلیوري هغې رسایي نوم دی د عام عوام چې کم مسایل وي د هغو حل کول دي کتونکو اختر تیر شو اختر کې موږ قربانۍ وکړې خو هر کال د موږ همدغه بحث وي چې ریسپانسبیلیټي د چا ده د سټیټ ته که خلک ناپوهه دي خلک چې دي هغه اویرډ نه دي او دا چې کم ګندګي وي کم هغه چې کم فضله کم شیان اشای شي چې کم وي هغه دو د خلکو د ګاونډیانو د ګیټونو مخکې له وغورځوي یا بالکل په اوپن فیلډز کې دو وغورځوي هغې نه ډېر غټ انوایرمنټل هیزرډز او بدبویي او یو ډېر غټ سوالیه نشان د مونږ د خلکو په ژوندونو باندې د مونږ چې کم ویلیوز دي په هغې باندې راوچتیږي نن همدغې ډسکشن دپاره چې دې ځل څه حالاتو سپیسیفیکلی کې پی کې د شاته کال نه بندوبست خو او چې کوم لوکل باډیز دي د مونږه او چې کوم باقاعده الیکشن شوی دی فولي فنکشنل دي او څه کردارو اول کتونکو ما سره سټوډیو کې میلمانه ناست دي هغه تاسو سره انټروډیوس کوم پېښور نه به مونږ ویډیو لینک په ترو باندې جاین کوي یو میلمه هم تاسو سره متعرفي کوم خو مونږ به بیا ځو چې کوم مونږ نمایندګان دي بیورو چیف دي سوات مردان پېښور چې هغه ګراوند ریالټیز حوالې سره مونږ تاسو اپډیټ کی اول چې کوم ما سره میلمانه ناست دي اولنی میلمه طارق خان انوایرمنټلیسټ دی یوه اداره والنټیرلی دو چلی کلین اینڈ گرین پاکستان او دو والنټیرلی اسسټ کوي واټر اینڈ سینیټیشن چې کوم کارپوریشن دی د مردان ایز ا ډایرکټر سر ویلکم ټو دی شو ډېر مننه عظمت صاحب او ډېر مننه د خیبر نیوز چې په دې پروګرام کې د شرکت موقع ډېر مننه کتونکو زما دویم میلمه شاه زمان خان سوشل اکټیویسټ دی د ژوند ډېره برخه ځواني بار دو تېره کړې ده دونه به موږ تپوس کوو چې بار دنیا کې دا چې کم معاملات وي دا څنګه ډیل کیږي ولې د دو سړکونو او د دو کلي دوره ښکلي او د موږ کلي او سړکونو او علاقې دوره ښکلي نه دي سر ویلکم ټو دی شو ډېره مهرباني عصمت خان او خیبر نیوز ډېره مهرباني چې زه یې انوایټ کړم تھینک یو کتونکو دریم میلمه پېښور نه ویډیو لینک باندې به مونږ جاین کوي انجینیر علي خان جی ایم دی دو جی ایم اپریشنز دی ډبلیو ایس ایس پی یو نوې اداره جوړه شوې ده واټر اینډ سینیټیشن حوالې سره دو خپل خدمات سره انجام کوي دونه به مونږ تپوس کوو چې اداره څه کوي څه مینډیټ دی او څومره دو بهتري راوستې ده د شاته کال نه په دې کال کې اول کتونکو اوس مونږ چې کوم د سوات مونږ بیورو چیف دی سعید الرحمن مونږ سره په لاین دی او دنه به مونږ تپوس کوو چې دې کال معاملات څنګه وو السلام علیکم سعید الرحمن وعلیکم السلام عصمت صاحب سعید الرحمن څنګه سوات کې د قربانۍ نه پس هایجین او دا چې کم عمومي چې کم د مونږ خلکو رویې دي او هر څه په بالکل کلاو میدانونو کې وغورځوي دا چې کومه ګندګي دې کال څه حالاتو د حکومت څه داسې بندوبست و چې د شاته کال نه هغې کې بهتري دو راوستې وی عصمت صاحب بالکل د تیر کلونو په شان څه کال چې دی هم په سوات په شمول زموږ چې څومره ملکنډ ډیویژن دی که هغه ضلع شنګله ده کوز دیر دی بره دیر دی چترال دی ضلع ملکنډ دی او که بونیر دی په دې کې د صفایي صورتحال چې دی نو هغه ډېر زیات خراب صورتحال و او په دې کال باندې هم نه دغه ټي ایم ای کم چارواکي چې دي او د هغې سره
څنګه تاسو د پېښور نه چې دی نو دغه د واټر سینیټیشن کم نوی سیسټم چې دوی راوستی دی واسه ورته ویلی کېږي د هغو د چارواکي هم تاسو سره چې دی نو په دې پروګرام کې شرکت کوي زما په خیال خو د هغو هم دلته کردار چې دی نو هغه د نشت برابر دی خلکو خپل مدد په خپله باندې که څه نه څه حده پورې څه کار کړی دی او لږ ډېر د اختر په ورځ باندې دغه ټي ایم اے کوم چارواکي چې دي هغو خپل لږ د شومنټ دپاره لږ ډېر څه کار کړی دی نو هغه د هغه د کیمرو د سترګې د حده پورې چې دی نو موجود پاتې شوی دی خو نن د اختر تقریبا دا 2مه ورځ ده هغه شان ګندونه چې دی نو هغه ځای به ځای باندې پراته دي د هغې هېڅ قسمه جوړ چې دی نو نه راځي په سوات کې دغه سیسټم چې دی نو راغلی دی واټر سینیټیشن والا واسه والا خو د هغو دپاره چې دی نو کوم چارواکي چې دي عصمت صاحب د هغې 3 لکه 5 لکه روپۍ تنخواګانې افسرانو ته ورکولی کېږي تقریبا په 2.5 لکه روپۍ دفتر چې دی نو هغو دپاره اخیستلی شوی دی خو هېڅ قسمه د صفایي هغه صورتحال چې دی نو هغه نه راځي د منګورې ښار کم بازارونه چې دي خاص کر او کم بیا لارې کوڅې چې دي کمې مادې چې دي نو هلته انسان چې کله ګرځي نو د هغې بدبویي د وجې نه خلک چې دی نو ګرځېدی نشي هغه طرف ته تللی نشي ځکه چې دومره ګندګي پراته ده که یو طرف ته په دې کې د دغه چارواکو نااهلي ده نو بل طرف ته زموږ د خلکو هم چې دی نو په دې کې ناپوهي چې دی نو هغه شامل ده خلک چې دی نو هم په دغه کې خپل کردار نه ادا کوي خاص کر خو کوم شیزونه چې دوی راغونډ کړي نو بیا د دغې غټه بدقسمتي دا د عصمت صاحب چې دغه ټول شیان چې دی دغه کوم چارواکي چې دي خاص کر ټي ایم اے هلکاران شو یا د واسه هلکاران شو نو هغه په ګاډو کې واچوي د سوات سیند ته اچوي د سوات د سیند د اچولو سره د دغې دپاره پراپر څه میکانیزم نشتي څه د انتظامیې څه دغه ته چې دی نو څه کردار زه به ووایم چې نشتي څه میکانیزم نشتي د هغې دپاره پراپر چې دغې دپاره باقاعده ځای وختي او دغه ګردونه چې دی نو په هغې کې بیا ټول اچولی کېږي نو د هغې نه به کم زموږ پاکې اوبه چې دي د سوات د سیند کم قیمتي اوبه دي زموږ خاص کر هغه خلک د دغه دپاره هم استعمالوي د څښلو دپاره هم استعمالوي په دې کې بیا قیمتي کم میان چې دي په زرګونو په لکونو میان چې دي نو هغې ته هم نقصان رسي د هغې سره کم دغه پاکې اوبه چې دي هغې ته هم نقصان رسي او د هغې نه بله غټه خبره دا چې د دغې ګن اچولو نه وروسته بیا دغه اوبه چې دي په بیماریانې خوري او دلته کم د هیپاټایټس اے بي سي کم ریشو چې دی نو هغه ډېره زیاته ورځ په ورځ باندې سیواد طرف ته چې نو روانه ده د هغې هم غټه وجه دا ده چې دلته کم د ټي ایم اے کمیرتاران چې دي یو کم دغه پیپونه دي نو هغه هم ډېر زیات د سټیټ د وخت نه پراته دي په دغه ګندګو کې تللي دي دغه وجه هم ده او د هغې سره کم ګندونه چې دوی راغونډ کړي نو هغه د سوات سیند ته اچوي د هغې په وجه باندې هم دغه پاکې اوبه ګنده کېږي او هغه خلک بیا د څښلو دپاره استعمالوي او د هغې نه بیا دغه بیماریانې چې دی هغه خورېږي ټیک شو سید الرحمن دا چې کم تاسو تفصیلي کمې خبرې وکړې چې سوات سیند ته غورځېږي او بیماریانې دا د حوالې سره تاسو چېرته د ګورنمنټ چارواکي سره څه تاسو انګیج کړی دی ځان سوالونه چا نه تاسو تپوس کړی دی چې د دې حل به سره وځي بالکل عصمت څو ځله یو ځل نه څو ځله په دې باندې چې موږ رپورټینګ کړی دی باقاعده خپل ډسټرکټ ډایري کوم چې زموږ پرچیزمنټ پروګرام وي هغې کې وچولي دي خو تاسو ته پته ده چې کله هم دغه چارواکو له ورشي نو هغو په سټریټ ټیمپ کې چې دی نو خبرې کېږي چې دې دپاره اقدامات پورته کولی کېږي به صحیح په دې چې دی نو د دغې دپاره هېڅ قسمه اقدامات تر اوسه پورې چې دی نو نه دي پورته کړی شوي صحیح هېڅ قسم انتظامات نه دي شوي تھینک یو سو مچ سید الرحمن کتونکو دا و سید الرحمن اوس موږ ځو پېښور لا او پېښور کې چې کوم مونږ نماینده دی سراج عارف او نه اپډیټ ولو چې په پېښور کې څه صورتحال و جی سراج عارف صاحب ویلکم ټو دی شو او لږ ونتې جی مونږ اپډیټ کا چې پېښور کې د اختر نه پس چې کوم الای شوي وو د دې سچویشن څنګه دا یوه اداره هم جوړه شوې ده نوې WSSP د دې د جوړېدو نه پس چې کوم حالات وو آن ګراوند د شاته کال نه څه مختلف وو بالکل جی لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده بل کتونکو ته هم معلومه ده چې پېښور کې د WSSP او یو ټي خیبر په مرسته باندې د پېښور ګلونه پېښور یو مهم هم چلېدلی په کامیابۍ سره ته رسېدلی هغې نه پس چې کوم د اختر په مناسبت سره چې کوم 3 ورځې کوم مهم بلکې تر ننه پورې هغه مهم چې کوم روان دي چې کوم د قربانۍ څارو چې کوم ګندونو لایشونو هغه تر اوسه پورې چې کوم د WSSP چې کوم مشران دي او چې کوم دي کې رضاکار تنظیمونه هم شامل دي یا په خاص توګه د WSSP چې کوم مشر دی خانزیب خان انجینیر خانزیب خان هغې په خپله تر 3 ورځو پورې د دې نګراني کوله او مختلفو علاقو کې هغې د صفایي دغه مهم ښه په کامیابۍ سره سرته رسولی دی بلکې هغې یو چوټي هم نه راکړي او چې کوم د WSSP چې کوم ملازمانو هغې چوټیانې هم منسوخ کړې شوي دې نه علاوه د ضلعي انتظامیې پکې هم څه ناسه کردار و ضلعي انتظامیې هم
د مختلف تاجر تنظیمونو رضاکار تنظیمونو او نور چې کوم عام خلک دي هغوی په مرسته باندې هم ډېرې هلې ځلې کړي خو ولې د پېښور چې کوم مختلفې کلیوالې سیمې په هغې نه ځینې شکایت راغلي وو په هغې کې وجه دا چې هغه ټاون 1 او ټاون 2 ټاون 3 هغې سره راځي نو هغه چې کوم WSSP یا ضلعي انتظامیې سره نه راځي په دې وجه باندې تر صفای شکایت راغلی او خلک چې کوم دی خو دې کې دا خبره هم ده چې کوم ریپورت جاری شوی سرکاري توګه باندې هغې دا ویلې شوي دي چې دې کې د عام ولس هم ذمواري جوړېږي ځکه چې په ځینو علاقو کې صفای نظام چې کوم ګډوډ نو هغې کې زیاتره خلک چې کوم دي نو هغې ګندونه راوړي دي او په ویڼو کې او نور چې کوم لارو کوڅو کې غورځولي هغې سره ډېر زیاته مسله جوړه شوې ده صحیح نور چې کوم د صفای مهم دی نو هغه بس دا ویم چې WSSP چې کوم کردار دی نو هغې کې د علاقې چې کوم ناظمین دي هغې هم په دې کې ورسره شامل وو او ناظمین په باقاعده توګه چې کوم د WSSP چې کوم ورکران دي مشران دي هغې سره په باقاعده توګه کوڅه په کوڅه ګرځېدلي دې کې بس دا ووایم چې د ضلعي انتظامي له اړخه چې کوم هغې سره خپل له ګاډو ډېر زیات کمی نو هغې په کرایه باندې هم ګاډي راوستي او هغه ګاډي چې کوم دی نو هغې هم استعمال کې راوستي وو نو د تېرو کلونو په مناسبت سره دا چې کوم د صفایي مهم نو هغه ډېر زیات ښه او زیاتره خلکو چې کوم دی دغه ستایلی هم دی چې دا ځل ډېر ښه و دې کې وجه دا هم وه چې دا ځل چې کوم پېښور کې د ډینګي وایرس سلسله شروع ده د هغې د وجې نه هم په زیاتره چې کوم یونیورسټي روډ یا چې کوم متاثره علاقې دي په هغې کې د صفایي مهم باندې خاص زور راوړلی شي او چې کوم د ټاون ناظمین دي یا ډسټرکټ ناظمین دي هغې په باقاعده توګه باندې هغې دې کې برخه اخیستې وه او کور په کور ګرځېدل او هغې کې دا شعور بیدارولو هڅې کولې چې کوم خلک ګندونه راوړي نو هغه دې باقاعده توګه باندې کوم ځایونه مختص کړي شوي دي په هغې کې غورځئ او بیا هغې چې کوم خاص دوی و چونه و هغه به هم غورځوله په هغه ځای کې چېرې داسې خلکو ته ډېره تکلیف ونه رسي یا خدای مقدار بل تھینک یو ډېره مننه سراج عارف صاحب او کتونکو پېښور نه ښه خبر دی چې دې ځل ډېره بهتري وه او دا چې کومه WSSP کومه اداره جوړه شوې ده باقاعده توګه باندې دو سره د TMA او چې کوم ناظمین دي دو کومک حاصل و څه ځایونه شکایت دي خو د WSSP چې کوم مینډیټ دی دا علاقې دی هغو نه بار وي دا تپوس به م کوو چې ولې WSSP چې کوم دایره کار دی هغه لږ نوره هم سیوا شي او پوره پېښور ډیویژن پکې راوصل شي خو ما په خیال دا یو پایلټ پروجیکټ دی او هوپفولي they would be doing this very soon اوس کتونکو ما سره د مردان نماینده پرویز خان په لاین باندې دی پرویز خان السلام علیکم السلام علیکم جی پرویز خان لږ ونتې مونږ جی تاسو اپډیټ کړئ چې مردان کې څه سچویشن و د قربانۍ نه پس عموما کمپلینټس راځي خلکو ته شکایتونه وي چې کم هایجین وي او کمه بدبو وي او چې کم الایشي وي هغه خلک ځي په ځي وغورځوي هغې نه یو ډېر غټ تکلیف جوړ شي او اکثر حکومت چې کم دی چارواکي چې دي هغه ریسپانس نه ورکوي ایسه چې څنګه په نورو ځایونو کې ورکېږي یا مونږ چې کم سیټیز کېږي هغسې نو مردان کې دې ځل څه سچویشن و جی بالکل عصمت الله وزیر صاحب څنګه چې تاسو وایئ چې قرباني تېره شوه او نن د قربانۍ زه به تاسو ته دا ووایم چې پنځمه ورځ ده شپږمه دې ځای کې دلته کې چې کوم ټیم تیر شوی دی د قربانۍ ځایونه کم وو نو قربانۍ چې خلک داسې چې کم څاروي د قربانۍ هغې د خپلو کورونو نه راوښتي وو دلته چې کلاو کم میدانونه یا د نیر خوا کې چې کم ځایونو هغه ځای کې قرباني کړي دي او بیا چې د هغې کم الایشونه وو هغې راوړي دي او دې ځای کې په کلاو میدانونو کې هم په هغه ځای باندې غورځولي دي زه به تاسو ته دا وایم چې کم ټیمې اهلکار دي کم وګړي چې د هغې دي هغې هم دا د دې نه مخکې هم دا ویلي چې یاره دې ځای کې به مونږ کمې چوټیانې چې کمې دي د هغې مو منسوخ کړي دي او په ډیوټۍ باندې مو لګولي دي خو دغه شان زه به تاسو د مردان حوالې سره دا خبر وکړم چې څنګه قربانۍ تېرې شوې قربانۍ وشوې څرمنې باقاعده خلکو هغه هم راغلي چې کوم د ادارې دي هغې هم راغلي د خیر ښېګړې هغې ته دا کړو ډېر پکې زموږ ساوي طرف ته هم دې ځای کې څرمنې هم موږ ته
خیراتي راکړې وې دغه شان زه به تاسو دا ووایم چې هغه الیکشنونه تر اوسه پورې دلته کې پراته دي او د کم د ټیمې عقلکار چې کم دي هغې راغلي زه به تاسو ته دې ځای کې د سیټي ایریا حوالې سره خبر وکړم چې په مردان سیټي کې چې د کاروان روډ دی د کاروان روډ نه دې خوا چې راشي دا شمشي روډ دی ورسره بیا دا نیر روډ دی جي په دې باندې تګ راتګ مکمل طور باندې بند شوی دی زه به تاسو دا وایم چې ټول د بینک روډ چې کم مصروف ترین د مردان بازار دی د بینک روډ نه چې کم لار شمشي روډ ته راوتې ده په دغه باندې جي اوس هم ته څوک پتلې نه شي او دغه ځای کې چې کومه بدبو ده هغه ځکه چې سیټي ایریا د کورونه دي ځای په ځای ګڼ د غیر محلي دي نو هغوی په دغه محلو کې قربانۍ کړي دي یا خلکو په کورونو کې کړي دي نو هغه ویني چې کم دي هغه اوس هم په دې نالو دغه کې پراته دي کم نیر چې دلته په مردان کې راغلی دی هغه نیر هم تر اوسه پورې په هغې کې اوبه نه دي راغلي نو هغه ګندونه هم هغه شانتې دلته کې پراته دي او ټیمې حلکار چې کم دي په دې باندې بالکل غوږ نه کوي بالکل خاموش دي پې دغه شانتې زه به تاسو ته د دې خوا د سیټي ایریا نه به لږ راته بار شم چې بار کم دیهات ارد ګرد کم مضافات علاقې دي په هغې کې هم همدغه شانتې صورتحال دی زه به تاسو ته دې ځای کې د شیخ ملتون حواله درکړم چې شیخ ملتون دې ځای کې د مردان یو پرونقه علاقه ده دې ځای کې هم چې کم خلکو څاروي قربانۍ کړي دي دې ځای کې نو هغې څاروي کم علیشونه چې کم دي هغه هم صحیح ټیک شوه ډېره مننه پرویز خان تاسو راغلی موږ د اپډیټ کړو بهرحال کتونکو عمومي توګه باندې مردان کې هم څه حالات ډېر ښه نه و پېښور نه ښه ریپورټ و پېښور کې ښه کار شوی دی اینډ وی نیډ ټو اپریشیټ کتونکو یو وړوکې شان دمې لزو او دمې نه پس راځو همدا چې کومه گفتگو ده هم د دې ځای نه مې شروع کوو سټی ټیون ویلکم بیک کتونکو طارق خان صاحب خبرې تاسو واورېدلې پېښور نه ښه یو ریپورټ دی چې هلته کار شوی دی سوات او مردان کې کار دوره ښه نه دی شوی او هلته شکایتونه شته ادارې شته لوکل ګورنمنټ باندې تاسو څنګه چې ما اول تمهید وتړو همدا و چې لوکل باډیز باندې مونږ فوکس هم شته او مونږ وایو چې مونږ به دا اتھارټي چې کومه ده هغه به ډیلیګیټ کوو دوله او شوې هم ده خو بیا هم د مونږه ډیفرنٹ بیا ادارې جوړو او هغه ادارې بیا آخر کې کله نه کله وایټ ایلیفنټ هم شي بل طرف ته که تاسو ګورئ ادارې شته عوام مونږ غوڼ مسلمانان یو نس ایمان د مونږ خبره کیږي چې اسلام کې ویل شي باوجود د دې مونږه د خپل کور نه ګند راوباسو بارې وغورځوو او پروا مو نه او دا دنیا چې ده د هغې نه سفر کیږي بیماریانې لګي نور ډېر غټ مسایل تاسو انوایرمنټلیسټ انوایرمنټل هیزرډز جوړیږي وړوکی غونتې یو په بیګا مونږ خبرې کولې د تاسو د مردان نه یو کس دی یو کس راغلو او بارې دا چې کم لرئ د صفا کولو نو بیا کېږي هغه کس ورته چې یاره دا خو مه کوه نو د ورته دا خو ارګینک دی د دې نه خو به یې بوټي ښه کېږي نو تاسو انوایرمنټلیسټ نو دا څه ښه شی دی چې مونږ یې اوپنلی غورځوو او دا فالټ کم ځای کې دی دا معاملې ولې نه ټیکېږي هر څه شته او بیا هم ګند دی صحیح ده جی زه راځم تاسو چې لکه ادارې شته او ادارې او عوام لکه دا پاکستان کې ولې دا حالات داسې دي بشک بغیر ادارونه کېدی نشي دا بعد کارونه اوس دا تاسو د دبليو اس سی پی پېښور خبر وکړه د مردان حواله سره خبر وکړم د مردان دغه بورډ ډایرکټر هم یم او دا یو انډیپندنت اداره ده د سیکورټي ایکسچینج کمیشن انډر دغه ده
او دی 15 ډایرکټر دي زمونږ د مردان 15 انډیپندنٹ ډایرکټر دي هغه خپل فیلډ کې ایکسپرت دي او هغه بالکل والنټیرلی لګیا وي ای پالیسی ډایرکشن ورکوي او دا کې به موږ یو ټیم دا کړی چې هغه ایگزیکیوټ کوي موږ چې کوم ټیم اغسته دي هغه مخکې د ټیمې تحصیل مسؤل ایڈمنسټریشن کسان هغه کسان اوس پراله انډر WSSC مردان انډر دي هم هغه کسان دي خو که زه ووایم تاسو د مردان د چا نه تپوس وکړئ نو لکه هغه تنخواګانې دي صرف 20% دا د ګورنمنټ الاؤډ دغه چې موږ ته بونس ورکو الاونس دغه خو آی کې موږ د اینه کوم کار اخلو نو زه به دا وایم چې کوم مخکې چې کوم کار و دا ونه چې کوم کار دی نو د ځمکې اسمان فرق دی ما سره کوم فګر دی لکه دا خیر غرو خبره وکړله مخکې دا د دې اختر کې موږ دا لکه اکټیویټ شوی 13 دسمبر د اکټیویټ شوی لا پورا کالونه دی شوی ٹھیک ده 1480 ټن منګه دغه په دې درو ځکه دغه اوچت کړی دي یو کس چوټی نه شوی هغه کسانو چې مخکې لکه اختر کې بټول غیبو دا کسانو دا کار غوښته شوی دی س علایشنو اوچت شوی دي مخ سره هغه ځوینې انځلې شوی دي و سره بیا په هغه چونه دغه شوی دا او بیا فیومیګیشن سپری شوی دا په لکه چې کوم ماشي دغه نو د ادارو خبر اداره کې لکه ته چې کوم امپروومنت راوستي شي او راتلی شي depends your determination ٹھیک که ډایرکشن صحیح وي او لیډرشپ چې ټاپ کسان صحیح وي نو هغه ای کافي بهتري هغه د ادارې خبره ده بل عوامو جي مونږ وایو چې دا سره دغه د ادارو کار دی نه جي بار دنیا کې جي لکه خاص کر داسې کوم فیسټیول راځي چې لکه ډیلی دغه نه وي دا لکه کوم ډے لکه د ادارو ډیلی اکټیویټي نه ده once in a year دغه نو په دې کې بار دنیا کې هغه بیا خلک عوامو سره ذمہواری اخلي هغه اسم ذمہواری اخلي خو پای کې بیا په داسې موقع باندې هغه سپیشل ذمہواری اخلي او زه به سپیشل د نان مسلم دنیا خبره وکم خو بیا زمونږ چې کوم بیا د مسلم دنیا دغه چې مونږ وایو چې نه صفایي زمونږ د ایمانی سره او سپیشل لا کوم د اختر په قربانو په دغه کوم دا ګندګي د سارو دغه نه پیدا کیږي نو موږ خو پکاره چې مونږه دغه ډېر لکه سیریس دغه واخلو خو ما زر سره غواړم چې موږ اسو وایو چې ایمان سره خو موږ دغه د ارسه ګډوډ شي او زه به بل یو لکه دا کوم چې موږ قرباني کو هر یو کس مینیمم کو ته چيلي اخلي ویزا اخلي په چيلي اخلي نو کم از کم 15000 روپے دا کیږي ته واکه یو اچوي نو پای باندې کم از کم تا 12-15000 د یو کس اسره راځي کو هغه چې زه 10000 ورکول شم خپل د قرباني د سنت ابراهیمی ادا کول د پاره نو زه یو 200 روپے سیوا واچو ما نو د یو غوا پیسې په دغه باندې مثال و کسان جوړیږي و کسان 1400 روپے کو دا 1400 روپے زه یو لیبر لا یو کسان له ورکم چې اغه دا شوینه په صحیح طریقې سره مطلب د شاه زمان صاحب تاسو زیات عمر بار تیر کړی دی او یو اس کې پاتې شوی بیا نه پس یو فرست ورلډ بیا یو تھرد ورلډ ته تاسو تلی وای که تاسو دا د مونږ مردان نماینده اورېدلی دي او بیا د سوات چې کم او خبرې وکړې اوپن کې دا سروي حلالیږي او چې چا چېرته خوښه دغه هلته حلالوي او واقعي ده که ته کومه اداره جوړه کړې کور په کور خو نشي ګرځېدی بهر دنیا کې څه داسې بیسټ پریکټسز دي چې تاسو به دواړه د مونږه ناست دي د WSSC چې کوم کمپنی ده چېرته به پي او چېرته به ایم ای خو غټه امریلا WSSC ده تاسو به څه داسې ډایرکشن تاسو چې دو ته مونږ ورکو چې نیکسټ ټایم بجای دا چې دو خلکو پسې وګرځي ډیزګنیټډ پلیسز یې ولته خلک راځي ولته به کار ډېر اساني جی سر اسمت صاحب داسې حساب دی چې مونږه څونه پورې لکه تاسو چې وي یاره بار وخت تېر کړی دی راغلي نو ما خو چې څه وکتل لکه دا اوس تېر شوي اختر کې مردان زه لکه مردان سره زما تعلق دی مردان کې چې ما څه وکتل نو حقیقت درته وایم چې ډېر زیات فرق راغلی دی او موږ لکه دا ایکسپیکټ کوو چې یاره ودن فیو ډیز او ودن ا ویک 10 ډیز ټایم موږ هر یو شی وکړو دا نه کېږي داسې خو ما چې څه وکتل ډېر ښه کار پې کېږي روان دی او د ټولو نه مین شی دا چې یاره موږ پکې پرسنلي انټرسټ واخلو دس از ناٹ اونلی ډپارټمنټس صحیح د تاسو غونډې والنټیرز دا موږ خپل باندې تاسو لږ یو اگزامپل درکم سار چې زموږ وکم نو زه بار وځم واک باندې نو یو ورځ دوه ورځې ما ځان سره شاپر ایښي وي 4-5 کله چې زه واک مکمل کړم بیا چې واپس راځم آی کې ما اچول د ایم ټیز او دا ټیک
2 3 ورځې پس خلکو ولیدم داسې به لیدم نه بیا بل هم شروع کړو بل هم شروع کړو موږ څه کوو we need to lead by example A to Z مونږه په ګورنمنت باندې زمونږ هم خپل څه فرایض دي کنه مونږ هم په دې کنټري کې اوسو الته بار داسې حسابي چې د هر یو سړي سره لکه اوس مونږ د قربانۍ بو لکه دلته خو ټول کمیونټي الته یو کور دلته دی یو ډېر لرې دی بل 2 کیلومتره پس دی مسلمان خو که موږ هغې ته وینا وکړه نو هغې به باقاعده راله قربانۍ پس به راله ګنمن به یې اوچت که ډېر ښه طریقې سره او زموږ به ډېر زیات ریسپیکټ کوو چې یاره دا خلک چې کم دي دا یو فریضه ده دی ادا کوي او دا موږ به غوښې تقسیم کړې خلکو له به هم ورکړې نو زه دا ویلی شم چې یاره که موږ دې کې پرسنل انټرسټ واخیستو نو ایم شور دیر ویل بي نو پرابلم ها اوکې ټیک شو خو پرسنل انټرسټ هر سړي ته اخیستل پکار دی ټیک شو پېښور لزو جی د تاسو پېښور حوالې سره ډېر ښه ریپورټ سره روان دي او تاسو یو ډېر ښه کار کړی دی او پکار دی چې موږ یې غونډې اپریشیټ کړو څه شکایتونه څه ځایونو نه راغلي دي خو وایي چې د تاسو دایره اختیار نه بهر و تاسو که سپیسیفیکلی اول خو څه داسې تاسو ایکسټراډنري کړي وو دې ځل چې دا معاملات ډېر ښه وو او دویم تاسو ایریا کم ځي پورې ده بسم الله الرحمن الرحیم عصمت بھائی خبره دا ده چې WCSP پېښور په 2014 کې چې جوړه شوه نو مونږ ته زه د 2014 نه په دې کې د انیشل سټیج نه کار کوم زنګ د مردان سی او صاحب ناصر غفور صاحب دلته جنرال منیجر او زه سره زونل منیجر وم هغه ټیم سره نو مونږه 2014 کې چې څنګه دا جوړه شوه جي زه تاسو ته شارټ وایم نو اولنې اختر مونږ باندې 20 ورځې بعد راغی نو هغې په هغې کې مونږ ته په 2014 اختر کې ډېر زیات تکلیفات وو او مونږ ته د مختلف دغه نه مونږ چونکې نوې مونږ ټیک ور وکړو نو مونږ ته دا پته هم نه لګېده چې یاره څنګه به د دې عوامو مزاج دغه نو په 2014 کې چې زمونږ نه کم مونږ د هغې نه لرن لیسن کړی و نو مونږ فردر 2015 د هغې نه ښه کړو او 2016 بیا د 2015 نه ښه او 2015 بیا د 2017 چې اوس دی نو هغه د 16 کې چې مونږ ته کمی بیشې راغلی نو هغې دپاره مونږ 2017 اختر دپاره مونږ هغې پلین کې فردر موډیفیکیشن وکړو چې را 2015 کې زمونږ 15 16 14 کې کمی راغلی دی چې مونږ هغې مطابق یو داسې پلین جوړ کړو چې عوامو ته هیڅ مشکل او دغه میلاو نشي پای کې جی د ټول نه غټه خبره دا وه چې مونږ د اختر نه د کچ اختر نه ورکوټ اختر چې عید الفطر ورته وایي د هغې نه سم 10 مونږ دا 2 میاشتې کمپلیټلی دا یو کمپین چلولی دی د سیاسي چې کم ګوندونه دي د هغې په ذریعه باندې د الکټریک چې کم لوکل ګورنمنټ کم ریپرزنټیټیو دي د هغې په ذریعه باندې او خصوصي طور باندې د علماو په ذریعه باندې د تقریبا په دې 2 میاشتې کې د جمعې په هر خطبه کې مونږ دا میسج عوامو ته رسولی دی چې مونږ WCSP نمایندګان بس تاسو کوڅو ته راځي خو کم از کم تاسو دغه زمونږ نالو ته مه غورځوئ تاسو د کور مخې تک دی مونږ به یې چوته وو دا مونږ د هر محله کې چې علما دی د هغه د ممبر نه مونږ دا آواز دی پبلک ته رسولی دی نو جی د هغې د ټول نه خاص سره دا پلین خو دی پلین مونږ امپلیمنټ کړی 3 ورځې ټیک ټاک هغه دغه شوی دی خو دی کې زمونږ سره د نمایندګانو د علماو د دې ډېر زیات لاس دی چې عوامو کم از کم دا ځله په دې 2017 اختر کې موږ سره دا تعاون کړی دی چې هغه دغه الایشونه چې دي نو هغې بېځایه ځایونو ته نه دي غورځولي نالو ته نه دي غورځولي کور مخې ته یې دغه کړي دي بیا هلته څنګه واړه سوزکي یا واړه ټرالۍ ورغلي دي مونږ بیا خاص دغه ته را رسولي دي بل به جي زه دا تاسو ته دغه وکړم چې پېښور چونکې زمونږ د خیبر پښتونخوا د ټول نه غټ ښار دی او په دې کې عوامو تعداد چې کم دی نو دا د ټولو ښارونو نه زیات دی او دې کې مختلف مکاتب پیګر والا خلک مختلف دغه والا خلک را جمع شوی دی نو هغه هینډل کول بیا زموږ سره جی سټرانګ دلته زموږ سره چې ورکر یونین دی هغه ورکر یونین سره کار چلول د هغې نه ډېر په ښه دغه سره کار اخیستل چې دی دا ځان له یو دغه غواړي د مردان چیف ایگزیکټیو صاحب هم دلته زموږ سره جنرال منیجر پاتې دی هغې د دې نه پوره د پېښور د هغه جیوګرافي او د دغه نه د خلکو د مزاج نه خبر دی جی اختر باره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې مونږ جی یو مربوط پروګرام جوړ کړی او مونږ د اختر دپاره
خصوصي تور باندې زمونږ خپل 300 ګاډي دي د 300 سره مونږه 100 ګاډي نور هایر کړي او د دې کې زمونږ سره جی وړې غټې ټول سپاټس چې زمونږ ډمپینګ سپاټس دي نو دا 518 سپاټس دي هغه 518 سپاټس چې دي نو هغه مونږ هغې ته داسې میکینزم جوړ کړی چې مونږ زمونږ کم سټریټس کې دغه ډیولپ کېږي درنه دغه کې نو هغه مونږ هغه به سم دس راتلل نو دا تقریبا دا سپاټس چې کم دي نو دا د ورځې سلور نواله د شپږ ټایم پورې دا ډمپس ایریا مونږ کلیر کړي دي او د دا الیکشنو ته مونږ ټیکانې رګولي دي او هغه مونږ پراپر ډمپینګ راوند ته رسولي دي جی کتونکو گفتگو تاسو اورئ زه یو وړکې شان د دمیله سټی ټیون واپس راځو ویلکم بیک کتونکو طارق صاحب تاسو لر اعظم طارق صاحب تاسو والنټیر لیډر غټ کار کوئ تاسو که د مردان WSSC سره نو هم والنټیرلی ایز ډایرکټر کار کوئ تاسو کلین اینډ گرین پاکستان هم چلوئ د مونږ خلکو کې والنټیریزم ډیر کم دی د خدای دپاره څوک کار نه کوي تاسو د ډیر وخت نه لګیایئ څنګه به دا مونږ د خپلو خلکو ته یو د اویرنس هر ځای کې خبره کیږي خو خلک نه پوهیږي چې سی په ګټه دی او سی په نقصان دی او د ولنټیریزم به د جذبه مونږ څنګه انکلکیټ کوو دو کې سر دا خو جی خیر لږ ټایم به اخلي دونه آسان دغه نه دی ځکه چې موږ پاکستاني کمباینیشن زموږ چې کوم ایجوکیشن دی زه به هغې ته راشم بیسیکلي موږ چې کوم ایجوکیشن دی هغې کې ډېر کمی دی د ډېرو څیزونو موږ تعلیم صرف دې لپاره کوو چې زه ښه ډیګري واخلم او ما ته ښه جاب میلاو شي زه ډاکټر جوړ شم انجینر جوړ شم او زه بهر لاړ شم تعلیم صرف دې لپاره نه دی تعلیم ته یو ذمہوار انسان جوړول لپاره ته یو ذمہوار انسان جوړ شي تا ته لایف آسان شي هغه شی ډېر کمی دی دا غلطي مونږ ده او که د سټیټ لیول باندې ده دا جی دا د هر لیول باندې ده دا کې د سټیټ هم دی دا کې زمونږ د عوام هم دی او دا کې زموږ چې کوم ادارې دي چې کوم ایجوکیشن دغه دی هغې صرف بس دا ده چې بس ا لیول وکړه او لیول وکړه مالې دغه دی او خو د ادارو هم لکه د کوم چې ایجوکیشن دغه دی ایلې پکار دي چې لکه صرف تعلیم نه علاوه نور داسې کوم ټریننګ دی کوم ایتکس دغه چې کوم دی کوم د ګډ لایف دپاره چې د معاشرې کوم ضرورت دي دا نه چې زه ښه ډیګري واخلم ښه مارکس واخلم د معاشرې کې د ښه ژوند تېرول دپاره د هغې هم ذمهواري وي چې هغې دپاره هم څه تربیت ورکړي او دا زموږ د پیرنټس هم ذمهواري ده خو پیرنټس نه هم زموږ معاشي مجبورې دي چې موږ وایو چې بس بچي ته ښه جاب میلاو شي چې بیا لایف یې ښه شي نور د تاسو چې بالکل سپاټ آن ایگزیکټلی کریکټر بلډینګ زموږ په دا کې دا ډېر کمی دی زموږ په ایجوکیشن په دا کې نو اکثر خلکو ته موږ ښه ډاکټران یو ښه انجینران یو ښه ساینسدانان یو ښه ایجوکیټ کسان یو خو د معاشرې سره as human being we are sorry to say very irresponsible اوس دغه زمونږ یو دغه شروعات په څوک کوي د معاملې خو ټیکول خو غواړي نو موږ خو کلین اینډ پاکستان زما خپل ځان زم چې دلته کوم تاسو ایز انډیویجوال کوي لګیا یونیورسيټانو ډېر غټ رول دی شاه زمان صاحب د یونیورسيټانو ډېر غټ رول دی په دنیا کې کم خلک چې والنټیرلی کار کوي هغو ته ایکسټرا کریډټ آرز الوکیټ کیږي هغو په ډیګرۍ کې چې کم سیمسټر ورته پوره معاف کیږي چې والنټیرلی کار کوي دلته د بدقسمتۍ سره چې کم کس سبق وایي نو ایز ا انټرن ځان برتی کوي نه چې بغیر پیسو زه انټرنشپ نه کوم دا به موږ څنګه ټیک کوو دا خلکو دا ایټیچوډ دی موږ د ځوانانو ایټیچوډ دا به موږ څنګه ټیک کوو جی اسمت صاحب تا څنګه چې ذکر وکړ د سزا او د جزا موږ بس روان یو مخکې که غلطي او که ټیکې بس وړاندې روان تاسو چې 2 غنټې فلایټ د دې ځای نه دوبۍ ده دوبۍ چا جوړه کړه
پاکستانیانو میډل ایسټ چا جوړ کړ او تقریبا مونږ جوړ مونږ جوړ کړ کنه خو دې ځنه چې لاړ شو انسټیټیوشن ورته مونږ جوړ دي روډ ورته مونږ جوړ دي ورځي څوک بس هغه پانم نه ورځي مونږ مسله دا ده چې دلته سزا او جزا نشته که دا شروع شوې لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړه کنه نو جزا هم دغه ده کنه که یاره یو سړي ښه کار وکړه د هغه له هغې اپریسیشن پکار دی بالکل موږ هغه شی نه کوو بس موږ لګیا یو روان یو بس پیسې وګټو او ډیګریان یې والو ماشومان بار ولیږو زموږ دا ملک دی موږ په دې ملک به خفه کیږو او څنګه چې انډیویجولي لکه زه خو به دا ووایم چې یاره شروعات چې کوم دی هغه د خپل کوره پکار دی خپله کوره پکار بالکل صحیح زه چې سار وځم زما چې مخې له څه راځي حقیقت دا ته یم چې مخې له مې څه راځي ډزنټ میټر چې هغه هر څه که خلک وایي چې دا پاګل دی لیونی دی زه یې کوم اګزیکټلی همدغه شان موږ له پکار ده چې په دې یونیورسټو کې په کالجز کې سکولونو کې موږ دا اویرنس پکار چې سټوډنټس لپاره هم داسې یو وکړي چې یاره تاسو هم دا پروګرام دی که دا موکو دی کې به تاسو له مونږه مارکس وټ ایور چا یې کې صحیح خو دا دی چې یو داسې موډل مونږ ډیولپ کوی شو چې مونږ د ولنټریزم مونږه انکلکیټ کو ودین اور سوسایټي د ایچ سی لیول باندې شته دي خو هغه بس بیا امپلیمنټیشن زموږ مسله وي زموږ سره لکه پالیسي ارڅه دغه وي لازمي دغه وي خو بیا هغه پریکټیکلی امپلیمنټیشن د چې راشي هغه د بیا زموږ بیا سیستم لګونه صحیح زو انجینیر علي خان صاحب لا انجینیر صاحب تاسو خبرې وکړې او تاسو ووی چې مونږ سره دوره ویهیکلز دي او مونږ په رینټ باندې واخیستل خو پرسنلی آی بیلیو چې که هر سړی په خپل کور کې ځناور حلالوي او چې کوم ځای کې خوښ یې هلته حلالوي یو ډېر غټ انوایرمنټل هیزرډ دی او هیومنلی پاسبل نه ده چې ته په کوڅه کور په کور ګرځې او هغونه دا چې کوم علایشې دي دا راوچتی تاسو ولې نه داسې یو ډیزیګنیټډ سپاټس ښه ډېر تاسو ډیزیګنیټ کوي خلکو ته ووایئ چې تاسو به هم په دې ځای کې قرباني کوئ اولنی چې کوم د ما سوال اسپیکټ دی دا او دویم د پینلټیز تاسو چې کوم اداره ده تاسو پینلټیز هم څه داسې شته چې که څوک خبره نه مني یا هغسې نه کوي نو هغې باندې تاسو جرمانه هم لګوی شئ سر عصمت بھائی تاسو د ډیزیګنیټډ سپاټس خبره وکړله نو ډیزیګنیټډ سپاټس باره کې دا موږ یو اټمپټ کړی و زه به تاسو په حیات آباد زموږ سره 2014 15 16 کې و چونکې په دې 17 کې زموږ نه حیات آباد ډسکارډ شوی دی او حیات آباد واپس پی ډي اے ته تللی دی موږ ته د قربانۍ د علایشونو په دې تیر پریویس ایکسپیرینس کې د ټولو نه ګرانډ چیلنج چې و نو دا د حیات آباد نه به راټولول ولې چې حیات آباد جی ډېر سکیټرډ دی او هلته خلک مالدار ډېر دی نو هلته هغوی د 3 ورځې کنټینیوس قربانۍ کوي او مطلب چې ډېرې قربانۍ کوي هغې کې مونږ 2-3 پیرې دا اټمپټ وکړو چې مونږ مختلف ځایونه د هغې دپاره ډیزیګنیټډ خوښ کړو او هغې له راشي او پبلک هلته کې کوي د هغه ځای نه وړي خو هغه شی لکه پبلک په هغې باندې هغه شانتې زمونږ سره د هغې پازیټیو ریسپانس رانغی چې کم پکار و د دې نه علاوه جي په ښار کې چون کې ښار آبادي دونه ډېره ده تنګې کوڅې دي نو دا به څنګه چې دوی مخکې شاه زمان صاحبونو وی چې هغه اویرنس او دا خبرې نو د دې دپاره کو بار چېته ځان له یو لوی دغه سپیشلی د دې دپاره دغه شي او هغلته دا سلاټرینګ کیږي او هغې نه راځي نو دغه خو د ټولو نه بهتره خبره ده خو زما خیال دا دی چې کومه زمونږ د پښتون معاشره ده او کم زمونږ کلچر دی نو ماته دا نه ښکاري چې خلک به دې ته تیار شي چې هغه به دغې ته راځي او هم دغه شان په دې دغه کې مونږه د اویرنس د ټولو نه ضروري دی چې دوی اویر شي چې کم از کم دوی نالو کوڅو ته نه غورځوي نو دغه مونږ دپاره لکه د دې تیرې ایکسپیرینس کې دونه پرابلم نه دی چې کم د ډیزیګنیټډ ځای ته به لاړ شي دویمه خبره جي تاسو د قانون او د دغه وکړه نو د دې دپاره ګورنمنټ پراپر زمونږ چې کوم ایل جی لوکل ګورنمنټ ایکټ 2013 دی او هغې کې ټیم په ټیم باندې امینډمنټ شوي دي هغې مختلف سیکشنز چې دي د 2013 هغې کې د داسې مطلب چې څوک داسې دغه وکړي او هغې دپاره پراپر جرمانې شته د هغې دپاره قانون شته او د هغې دپاره ټیکټ دی په هغې کې باقاعده ټیکټ کې هغه ورکړي چېرې دی به داسې څوک داسې ټایپ دغه وکړي یا ډرین کې انکروچمنټ وکړي یا ډرین ته په هغې کې د هغې لاره بنده کړي نو هغه ایل جي ایکټ چې لوکل ګورنمنټ ایکټ لاندې
ته هغه چارج کولی شي جی او د هغې زمونږ پراپر انفورسمنټ آفیسرز دي چې دا خو ډسټرکټ ګورنمنټ موږ ته انفورسمنټ آفیسر پاور هم ډیلیګیټ کړي دي نو هغه ګورنمنټ قانون شته دی جی او موجود دی جی ها دې کال انجینیر صاحب څومره پینلټیز تاسو لګولې دي څومره خلک تاسو چارج کړي دي د وایلیشنز دپاره دا د خوشحالۍ موقع وه اختر و مونږ پینلټي کوشش نه دی کړی مونږ ډیلیورنس کوشش کړی دی چې بس خلکو ته هر چا ته ورسو او مونږ د هغې نه دغه وکړو نو داسې چا داسې دغه نه دی کړی او مونږ کوشش کړی دی چې مونږ دغه وکړو پینلټي مونږ بالکل نه ده لګولی جي ها پینلټي تاسو نه ده لګولې راځو طارق خان صاحب تاسو لا کلچرل خبره وشوه چې مونږ د پښتنو کلچر داسې دی چې مجبوري ده بل اختر دی نو په اختر کې هم مونږ نشو کوي دا کلچر انټرونشن به څوک کوي دا کلچر خو ټیک کلچر نه دی کنه کلچر خو خلک بدلی د تا پولیټیکل لیډرز دا بدلی د تا چې کم هغه خلک چې خلک یې اوري بدلی دا کلچر به موږ څنګه بدلو جی نو دا خو جی بل بیسیک دغه چې کوم زمونږ پولیټیکل دغه نه سٹارټ کوم لکه لوکل دا تاسو چې لکه لوکل ګورنمنت چې لوکل کونسل چې دی یونین کونسل دی دا ډیلیوري دا کوي کنه نو مین کلچر موږ بد هغه نه اوس لکه د یونین کونسل چې کوم دغه کار دی دا د نالو صفایانې دا قسم لکه دغه چې په کار چې هغې لیډ کړي او عوام ځان سره شامل کړي چې کله عوام ځان سره شامل کړي او عوام لګیا چې د نالې پاکي کړي خپلې نو بل هغې به لګي ګندګۍ به نه ګندګي به ورته نه غورځوي دا شانې کوڅې لارې کوڅې دا مین دغه موږ دا چې موږ دا کلچر دا چې کوم لوکل دغه چې دي دغه الکټریک کسان دي چې هغه موږ کنوینس کو هغه موږ ټرین کو کنوینس کو چې تاسو دا لیډ واخلئ په خپله باندې او دا د رول دی دغه دغه په خپل په خوشحاله باندې دغه رول کړی ځان لپاره ټیک شو نو چې دغه رول هغه ادا کی بیا سره به لوکل خلک دا رول به ادا کی شازمان سے تاسو غنئ چې مونږه دورا پولیټیکلی میچور یو چې مونږه دا چې کم کلچرل انټرونشن دی یا کلچر انجینیرینګ چې کم دی دا به مونږ وکړو د خلکو دا مزاج به بدل کو یره جی زما په خیال پکار خو دی ګوره چې مونږه پکار خو ډېر څه دي ما چې څه ووایي چې وبشي که نه به وشي 2 غنټې فلایټ مونږ وکړو دوبۍ ته لاړ شو هر څه ټیک هر څه ټیک نو دلته یې ولې نه کوو دا خو زمونږ کور دی ټیک اټس ویری ایزي رکاوټ څوک دي څه شی رکاوټ دي ولې نه کېږي دوبۍ کې کېږي او دلته نه کېږي ما په خیال دا جرمانه ده جرمانه ده ټیک شو انجینیر علي خان صاحب تاسو له راځم بالکل لاست کوېسچن دی یو ډېر چې کم یو خو تاسو سټیک هولډر یې بیا عوام سټیک هولډر دي چې کم قربانۍ کوي او بیا هغه خلک سټیک هولډر دي چې کم دا سرمنې راوچتوي سرمنو ته دو زبردستې سوزکۍ م نیولي ګاډي مې او دا اوچتوي تاسو د دو سره ولې داسې ځان نه انګیج کوئ همدو ته چې ووایئ چې تاسو د چا نه سرمن اوچتوئ نو دا هم ته اوچتوئ دا علایشي چې دي دا هم تاسو پکار دی چې اوچتوئ عوام ته هم دا ویل پکار دي چې تاسو دله سرمن ورکوئ چې سبا یې دې ټیک شو عام ښه کار کوي هم نیکي ده خو دا هم نیکي ده اسمت بھائی سرمنو خبره چې دا نو سرمنې خو چونکې د سرمنو خپل ډیلرز دي او هغه ذمہ داری د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن او د ډسټرکټ ګورنمنټ دا چې هغه سرمنو پر ډیزیګنیټډ پلیسونو باندې کیدي او د هغې خپل ډیزیګنیټډ سپاټس وي ولې چې دا مختلفو ځایونو کې کیدي نو د دې نه هم بیماری پیدا کیږي او مختلف دغه ته جوړیږي نو د سرمنو ذمہ داری چونکې ډبلیو سی اس پی د دغې سره ډیل نشته دی د سرمنو د اغستو والا سره یا دغه والا سره هغه د ډسټرکټ ګورنمنټ او د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن ذمہ داری ده د ما سوال دا و چې دا کمې مختلف ادارو والا چې کم ګاډي ګرځي کور په کور په ګلی په ګلی او سرمنې خلکو نه راټولوي ادم دې لپاره راټولوي چې به سبا په یې یو ښه کار کوي مدرسه کیدی شي نور ډېر اسپتال کیدی شي نو هغو سره که تاسو کینئ او هغو سره تاسو هغو ته دا ووایئ په دې پوه کوئ چې تاسو کله سرمن راوچتوئ نو ورسره د کور نه چې کومه ګندګي علایشي عام راوچتوئ او د تاسو چې کوم ډیزیګنیټډ پلیسز یي په هغې ځای کې غورځوئ درله از اټ پاسبل اسمت بھائی دا ماته ګرانه په دې ښکاري چې دغلته دا پبلک زیات تاسو کو وګورئ نو پبلک زیات تر دا سرمن
چې کم قصاب ولالال کې هغه باندې پارزان ریټ باندې قصاب تی پارزان ریټ والی او بیا غزي مخکې په ډیلرانو باندې خرڅي ډایرک د کم پبلک چې چا باندې حلاله کړي دا پچا باندې قرباني کړي دا نو اکه کستا هغه قصاب ته دا سرمن ور کوي هغه بر وړي نو قصاب باندې چون کې په یو محله کې کو کار کیږي نو هغه باندې دومره لوډ دی چې هغه صرف سرمنی او ځای تګدي هغه خپل سرمنی نشي سنبالولی ولې چې هلته سروي دغه کوي د هغې خلکو له د هغې الاله کوي بیا هغه وله ټک ټوک کوي د هغې نه بعد هغه سرمنی یو ځای ته راغونډوي او هغه وړي نو دغه دا پاسبل نه ده چې دا دواړه سیم ټایم باندې دغه کسان دا الیشونه چې کوم دي نو دا پراپر ډیزیګنیټډ دغه ته راوړي د هغې دپاره ماته دا پاسبل نه ښکاري ډېره مننه اویرنس دپاره کو هغې انجینیر خلکو ته علي دا خان ووایي چې صاحب را تاسو رواني مه کوئ انجینیر علي خان صاحب تھینک یو سو مچ ټایم موږ سره بالکل کمی و د تاسو ډېره مننه تاسو راغلی طارق خان صاحب تاسو هم ډېره مننه پروګرام ته راغلی شاه زمان صاحب د تاسو هم ډېره مننه تاسو پروګرام ته راغلی کتونکو یو واقعه زه وړوکی وم ماشوم وم او د مونږ زه چونکې د وزیرستان یم د مونږ په کلي کې یو مړی شوی او د ساوت وزیرستان نه د مونږ څه پیژنګلي وزیر و او مونږ کلي ته راتلل او په منځ کې فون وکړو چې مونږ خو په ډي خان کې پولیس ونیوو او مونږ ته پته نه وه چې ټوپک بغیر ټوپک لایسنس چې کوم دی په ډسټرکټ کې بند دی دا خبره ما دې دپاره وکړه چې ډېر ضروري دی چې کم لاس جوړ شي هغې عوامو ته پته وي څنګه د مونږ انجینیر صاحب خبره وکړه چې د خوشحالۍ موقع وه بالکل د خوشحالۍ موقع وه خو لا شوډ ټیک اټ کورس په دې کې ما به خیال نرمي نه ده پکار او کلچرل انجینرینګ چې ما خبره وکړه د مونږ جي مزاج داسې دی چې مزاج بدلول به غواړي که مونږ مزاج بدل نه کړو نو ما ته نه ښکاري چې مونږ د دنیا سره چلیدی شو مونږ به په خپل پکار دی چې ګریبان کې وګورو او چې کم شیان د مونږ غلط دي په دنیا کې ګرځېدلی خلک چې واپس پاکستان ته راشي نو آپ په دې مجبوره شي چې هماغه طور طریقې اپناو کړي چې کم د دې خلکو دي ځکه چې بیا په دې سوسایټۍ کې نه چلی تاسو هم په دې باندې غور و فکر وکړئ دې هفتې هم دوره بلې هفتې بیا یو نوې موضوع سره به ملاقات کیږي په مخه مو شه